الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر صفري زده کړې برنامه کې نن زموږ او ستاسو کومه موضوع چې دا مایکروسافټ اکسل کې سیل ګروپ دی دنه مخکې سټایل ګروپ هم ویلو په 4 درس کې 15 ویډیو د کمپیوټر صفري زده کړې برنامه کې چې دا سیل ګروپ دی. سیل کې موږ سره اول انسرټ دی. انسرټ کې ګورئ 4 خبرې دي: انسرټ سیل، انسرټ شیټ رو، انسرټ شیټ کالم او انسرټ شیټ. موږ تاسو ویلو کدي خط دسې په ورټیکلی چې دا کوم یو خط موږ سره چې دی هوریزونټلی دته موږ ویلی شو رو، او دا ورټیکلی چې دی ته ویل کېږي کالم. شیټ هم ویلی چې د یو شیټ دی ته ویل کېږي چې کالم او رو پکې دی ته شیټ وایي. اوس دلته که زه راشم یو ټیبل جوړ کړم، مثال لیکم نیم، جاب، سیلري، کمیشن او ټوټل. نومونه انټر کوم، یو څو نومونه ښه دا نومونه ما انټر کړم. زه غواړم چې د شیټ کې یو رو اضافه کړم، کالم اضافه کړم، نو دا به زه څنګه اضافه کوم؟ ګوره اول چې دا انسرټ شیټ رو دی. انسرټ شیټ رو څه کار کوي؟ یو رو اضافه کوي. د مثال په طور دلته موږ نه یو نوم پاتې، مثال د آصف په نوم، نو ما ته دلته آصف ولیکه، نو زه به داسې نه کوم چې دا ریکارډ به زه ډیلیټ کوم، خو دلته زما یو خالي رو پکار ده د سلیم ریکارډ نه پاس. نو دلته به راشي انسرټ شیټ رو باندې به کلیک کړې، ګوره ډایرکټ به تا ته انسرټ رو څه کړي؟ اضافه کړي، خالي رو. دلته به ریکارډ تا څه کوي؟ انټر به کړي، مثال آصف ټیچر دومره سیلري. نو انسرټ شیټ رو چې دا موږ سره یو رو اضافه کوي په شیټ کې. بله طریقه دا چې دلته تاسو غواړئ چې د عابد ریکارډ نه پاس یو رو اضافه کوئ، نو رایټ کلیک دلته په سمپل په څه کلیک کوئ؟ انسرټ. نو دا هم یو بله طریقه شوه. که اوس دلته کالم اضافه کولو، مثال نیم پاتې، نیم نه پس فادر نیم راشي، دلته ماته یو کالم اضافه کړو، نو راشئ انسرټ ته به راشئ، انسرټ شیټ کالم. نو ډایرکټ به کالم څه شي؟ اضافه به شي. یا تاسو داسې هم کولی شئ، رایټ کلیک کوئ، دلته یې څه لیکلي؟ انسرټ. په دې طریقه تاسو یو کالم هم اضافه کولی شئ. بله طریقه د رو اضافه کولو، دلته به مثال کلیک کړئ، دلته زه غواړم رو اضافه کړم، نو تاسو به همدلته کوم ځای کې چې رو اضافه کول ته کلیک کړئ، راشئ انسرټ سیل ته، دلته به ډایرکټ رو څه شي؟ اضافه شي. او که داسې تاسو نه انتخاب کړئ، کلیک کړئ دلته یو ځل، راشئ انسرټ سیلز، درته وایي چې څه اضافه کړئ، زه ورته یم رو. نو انټایر رو باندې کلیک کړئ، اوکې کړئ، ګورئ رو به اضافه شي. که کالم اضافه کوئ په همدې طریقه، دلته زه غواړم یو کالم اضافه کړم، انسرټ سیل، انټایر کالم، اوکې، نو کالم به څه شي؟ اضافه به شي. ښه، که داسې وغواړو شیټ اضافه کړو، نو شیټ ګوره موږ سره مثال دا ما سره د EMP ریکارډ شو، د امپلای ریکارډ شو. دلته زه غواړم د سټوډنټس ریکارډ اضافه کړم، یو بل شیټ والم، هغه کې د سټوډنټس ریکارډ والم. نو زه به څه وکړم؟ یو شیټ اضافه کوم. د شیټ دپاره به راشئ په انسرټ شیټ به کلیک کړئ، ډایرکټ به شیټ څه شي؟ اضافه به شي. اوس دا شیټ د دې نه مخکې راغو، دا تاسو ته موو کولی هم شئ. مثال زه ورته یم چې دا د سټوډنټ دپاره شو، سټوډنټ STD. که د شیټ بله طریقه د اضافه کولو طریقه په دې پلس علامه چې کلیک کوئ، هم په دې طریقه تاسو یو شیټ اضافه کولی شئ. مثال دا د سیلري دپاره شو. بله طریقه یې دا دلته غواړم شیټ اضافه کړم، رایټ کلیک انسرټ، او دلته راشئ وربک واخلئ، اوکې کړئ، نو ډایرکټ به څه اضافه شي؟ شیټ. دا تاسو موو کولی هم شئ. یا د شیټ اضافه کولو شارټکټ شفټ پلس F11، شفټ F11 سره هم تاسو یو نوی شیټ اضافه کولی شئ. نو دا د انسرټ شیټ رو اضافه کوي، کالم اضافه کوي، انسرټ شیټ اضافه کوي. ښه، انسرټ سیل ته کلی دلته څو خبرې دي، دوه خبرې موږ سره دي: شفټ سیل رایټ، شفټ سیل ډاون. دا څه کار کوي؟ مثال سیل اضافه کوي، خو دا دومره استعمالیږي نه، دومره خاص اپشن د خیر ته به ویم. مثال دلته زما سیل پکار دی، نو که زه غواړم سیل اضافه کوم، نو انسرټ سیل ته به راشم، نو ما ته وایي چې دا سیل ته اضافه کړې د منیجر په ځای. نو دا سیل به څه کېږي؟ ډاون به راځي. ډاون څه معنا؟ لاندې به راځي. زه څنګه اوکې کوم، ګوره هغلته سیل اضافه شو، دا سیل څه شو؟ ډاون راغو. او که ته چې نه دا سیل دلته زه اضافه کوم، څه وکړه؟ انسرټ شیټ، زه ورته یم چې رایټ شفټ سیل رایټ. دا سیل چیرته ویسه؟ رایټ خواته ویسه. چې څنګه اوکې کوم، ګوره کوم خواته یې وړلو؟ رایټ خواته یې وړو. دا نننی موږ سره په انسرټ کې 4 اپشنونه، چې انسرټ سیل، دلته شارټکټ کې هم شته انسرټ شیټ رو، انسرټ شیټ کالم او انسرټ شیټ. په دې طریقه تاسو شیټ، کالم، رو چې اضافه کوئ، د دې طریقه وه.